السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، د منیر شاکر د رجم نه یعنی د سنسار کولو نه انکار متعلق دا ویډیو ده. تاسو دا خبرې واورئ، انشاءالله زه جواب کوم. چا تر څو پورې دا کتابونه او دا تحقیقات نه وي لیدلي او هسې لګیا وي نو دا به حق وي لکه د یا کوی کې لوی شوی دی یا د کوی په غاړه ناست. بهرحال دا خبره سپینه شوه چې د زناکار سزا د محققینو په نسبت باندې قرآن کې صرف اور صرف سل درې وهل دي او احادیثو کې چې کم راغلي دي هغه احادیث نه د قرآن د دې آیت مقابله کولی شي او نه د قرآن په شانتا لا ریب فیه دي او د روایاتو د کثرت نه معلومیږي چې دا هغه خلق رجم شوي دي کومو خلقو چې ګناه صرف زنا یا یو ځل زنا نه وه بلکې عادي مجرمان وو. محترم مسلمان ورونو، تاسو د دې دا ویډیو د هغه په صفحه باندې کتلی شئ چې د سورې نور تفسیر یې کړی، هغه کې هغه ټول دا خرافات چې کوم دي بیان کړي. محترم ورونو، په دې کې دا ښکاره د رجم نه انکار کوي، خو هغه بې علمه خلک چې موږ ته وایي چې دوی په خبرو تاسو نه پوهېږي او ما یو ته لیکلي وو مالی یو چا چې لکۍ شوي که نه هغه پوهېږي، موږ خو پرې پوهېږو دا څه ګندګي دا بیانوي. نو ګوره په دې کې دا د رجم نه انکار کوي، خو څنګه انکار کوي چې خلکو یې خلک رامانې اعتراض هم ونه کړي. وایي رجم شته دی خو صرف هغه محاربینو دپاره. چا دپاره رجم دی؟ عام یو کس دی زنا ترې وشوله، واده شوی دی، هغه دپاره رجم نشته دی. حدیثو کې د قرآن نه به هم ثابتوم، هغه موږ نه منو، نه هغه نشم منودلی. او که یو محارب څه ته ویل کېږي؟ مثال یو کس دی هغه راواوښته د خلکو کورو ته واوښته او په زور باندې د چا عزت لوټ کړه، داسې کس دپاره وایي او موږ رجم منو. دې ته دا کس چې دی ډېر داسې تحقیقي او د تحقیق والا ښکاري او دا داسې شی ورته ښکاري ته وایي دا داسې د علم نه دا ټولې خبرې دې چې دي که نو انشاءالله زه تاسو ته به ورو په ورو هره ویډیو کې ما ثابت کړي. دې چې دا کوم اخذ کړی دی د دوه درې کتابونو دا خبره زده کړې ده، هغې ترجمه کړي. یو فقه القرآن دی، دا د مولانا عمر احمد عثماني، هغه 5م جلد دی او حدود او تعزیرات په بحث کې هغه هم دا خبره کړې ده چې هلکه دا مونږ د رجم په باب کې نه منو، مطلب دا حد نه دی، دا تعزیر دی. همداسې دا خبره ده د جماعت اسلامي والا چې دا هم دغه د منکر حدیثو په ټوله باندې ځکه خو تعزیت او دې ته هم ورځي، هغه هم دا خبره کړې ده. خپل کتاب یې دغه تدبر القرآن په نوم باندې دغه دی، تقریبا 5م جلد دی او د سورې نور په تفسیر کې هغه دا خبره کړې ده. او بل کتاب چې دا دغه کړی ده حقیقت رجم، دا د مولانا عنایت الله سبحاني په نوم باندې کس دی. د منیر شاکر ټول اخذ چې دی ټولې خبرې همدغه ځي نه. که د ماعز په نوم باندې صحابي باندې هغه به وروسته تاسو ته زه ویډیو پلی کوم چې دا د صحابو ته کافر وایي، نعوذ بالله من ذلک، هغه ته مجرم وایي، صرف دې د وجې نه چې یو مسله خپل باطل ثابتوي. نو د هغه د اخذ کړی دی، هغې ټول خبر دی د خوراک او د څټلو ځای چې دی همدغه منکري حدیث دی، د 3 منکري حدیثو نه اخذ کړی دی. محترم ورونو، خبرې په دې باندې کړې ده چې دغه چې دا رجم دا چې دی په قرآن کې نشته دی او دا موږ څنګه ومنو، قرآن داسې دی او هغه دی. موږ دې خلکو ته وایو چې افسوس دی چې تاسو خو دا قرآن چېرته لوستلی وئ. ښه دا وایي چې په قرآن کې د رجم خبره نشته دی او رجم حدیثو کې دی او حدیثو کې ګډبډېشن دی. ته چېرته قرآن دې لوستلی وی نو ته به په دې باندې پوه شوی وی. الله سبحانه وتعالی په سوره النساء کې فرمایي چې ومن لم یستطع منکم طولا ينکح المحسنات، هغه خلک مؤمنات چې هغه نکاح نشي کولی محسنو زنانو سره. نو بیا یې څه وکړي؟ هغه دې خپل دغو سره وکړي، ما ملکت ایمانو سره ګوره هغو سره. نو محسن په څه معنا؟ ای شادي شده؟ محسن یو 3 معناګانې، یو پکې دا ده چې غیر شادي شده. نو غیر شادي شده سره نکاح وکړه، الله سبحانه وتعالی که دې وس دې نه رسېږي بیا ما ملکت ایمان. نو په دغه آیت کې الله سبحانه وتعالی داسې وایي چې ستاسو کې یو وینځه راشي هغه دغه وکړي، زنا وکړي، نو هغه وایي فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. دوی باندې دی نصف عذاب کوم چې د محسنو دپاره دی. سوال لا دی چې د محسن دپاره کوم عذاب دی؟ ګوره د آیت د چا باره کې شروع شو؟ هغه ښځو باره کې چې هغو واده نه یې کړی، چې واده یې نه یې کړی هغو باره کې دا خبره ده. او بیا الله سبحانه وتعالی وایي چې فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، هغه محسنې ښځې چې هغو عذاب تاسو ته ما در ښودلی په دغو وینځو باندې د هغو نصف عذاب دی. نصف عذاب په کوم ځای کې دی؟ په سوره نور کې دی. الله سبحانه وتعالی کې فرمایي چې دغه زانیه ښځه زانیه سړی چې زنا وکړي، الله سبحانه وتعالی فرمایي هغو دپاره تاسو دغه وکړئ، سزا ورکړئ، الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، 100 دورې به ورکړي. دا آیت د چا باره کې شو؟ دا دغه باره کې شو، د محسنې باره کې. ښه د دې بل استدلال یعنی اشارة الناس کوم ځای چې هلکه دا د غیر و شادي شده دی،
وروسته آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي الزاني لا ينكح الا زانیه وایي زناکار سړی چې نکاح نه کوي الا زانیه ښځې سره یې کوي. اوس که دا د واده شادي شده و یا واده شوې ښځې متعلق وای نو د واده څه معنا شو نکاح نه کوي نو واده خو مخکې نه کړی دی نه واده نه دی کړی هغه متعلق دا خبره ده ښکاره ده د قرآن نه دا خبره معلومه ده او د قرآن په ټولو آیتونو کې ګوره موږ دا خبره وکړه چې یو مسله نه دې معنی به زه تاسو ته وروسته ادله در کوم په یو آیات کې په یو دغه کې په صورت کې یو مسله ټوله نه په ټول قرآن کې یو مسله مجمله ذکر کې حدیث د وضاحت کې نو ګوره دلته الله سبحانه وتعالی وایي چې زانیه ښځه نکاح زاني سړی نکاح نه کوي زاني ښځې سره دا حکم د چا متعلق شو هغه ښځه چې واده یې نه شوی هغه متعلق دا خبره ده. ګوره محترم ورونو دا زمونږ دین چې د هغه اثبات د الله په فضل و کرم سره د پخوانو ادیانو نه موږ کولی شو د پخوانو ادیانو نه په سورې مائده کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یا ایها الرسول ای رسول زما لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر هغه خلک چې په کفر کې مطلب دغه شوي مطلب دا ستا دین یا ستا مسلک نه مني او مخکې والی پکې شوی دی کې د رجم خبره شته دی کې رجم خبره دلته ده چې یهودو یو بل سره مشوره وکړه چې هر کس موږ په تورات کې خو دا د رجم خبره ده ښځه چې زنا وکړي رجم کېږي پخواني کتابونو کې هم دا خبره د رجم وه هلکه داسې زوی دی محمد صلی الله علیه وسلم ته ورځو نو که دې موږ ته د رجم خبره وکړو وا به دخلو نو د آیت کې دا دی چې ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم که دا خبره یې درکړه مثال چې لکه دا رجم نه کېږي په خر به یې کېنوي یو څو دورې ورکړي ویې تخلي که دې در نه کړه بس دې نه ځان وساتئ نو ګوره محترم ورونو په پخواني کتابونو کې هم دا د رجم خبره د رجم کېدلو خبره ده ما سره محترم ورونو دا دغه دی کینګ جیمز ورژن اف بایبل دی تورات زبور ده اولډ او نیو ټسټمنټ جوړ ته انجیل او تورات نو په دې کې وایي دغه دی د باب دی دغه جون ورته وایي که نه په دې کې اتم چپټر دی ورس دی هغه کې وایي عیسی علیه السلام هغه دپاره راوستل شو یې ښځه and they brought him to a woman taken in the adultery یوه ښځه یې ورته راوستله چې هغې زنا کړې وه نو دغه وویلې دی عیسی علیه السلام دې باره کې ویلي وایي څه وکړئ په دې باندې هغه کس دې ګزار وکړي د تیږو چې هغه تاسو کې ګناه نه یې کړې چی نه کړي ګناه په دې ښځه باندې د ګزار دي د تیږو هغه کس وکړي چې هغه ګناه نه کړي په تیږو باندې وولې دا ښځه زناکار راوستلی شاه عیسی علیه السلام ورته وایي هغه کس دي دا په تیږو باندې ولي چې هغه ګناه نه کړي ګوره دا موږ د تورات او د انجیل نه دا ثابت کړه او قرآن کې هم دا خبره ده الله سبحانه وتعالی وایي چې دا یهود راغله نبي صلی الله علیه وسلم ته ورته وایي چې ته موږ ته ووایي چې یو کس زنا وکړي هغه باره کې به څه حکم وي نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي وروسته دغه کې هم شته د دې تفسیر بیا په حدیثو کې شته نبي صلی الله علیه وسلم ته راوستل شو دوه دانې یو یهودي ښځه دا ورته راوستل شو نبي صلی الله علیه وسلم د هغه نه پوښتنه وکړه چې ستا ته دې خلکو څه ویلي دي د زنا متعلق چې ستا مثال بچي دغه کړی دی مثال زنا کړې ده هغه ورته ما ته ویلي چې ته به موږ ته سل ګړې راکړې او دا راکړې نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نه زه بس د الله په کتاب باندې تا ته دغه کومه فیصله کومه څه کومه الله په کتاب باندې فیصله کوم بیا څه راځي چې هغوی د رجم په آیات باندې لاس ایښی و عبدالسلام ورته صحابي ورته ویلي چې ته لاس لرې که هلته آیت د رجم ښکارېده نو ګوره د دې حدیث تشریح په قرآن کې د قرآن تشریح په نورو کتابو کې هم ده چې پخواني کتابو کې هم دا د رجم خبره وه ښه موږ دوی ته وایو چې لکه دا ټولې خبرې خو په صرف قرآن کې نه که نه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا مونځ په خپل وخت باندې فرض دی په مؤمنانو باندې نو ګوره د آیت مطابق هر مؤمن چې هغه ښځې سړی مونځ به کوي نو ته موږ وایو چې زنانه چې حیض په حالت کې مونځ به کوي که نه که وایي نه به یې کوي ولې به یې نه کوي قرآن خو یې چې وکړه داسې به یې وایي چې نه په حدیثو کې تخصیص شته هلکه ستا باجر ورکوي زموږ یې نه ورکوي ناشنا کار دی هلکه په قرآن کې د مثال دغه رجم ذکر نشته دی فرض کړه بقول دی هغه به موږ ذکر کوو چې قرآن کې ذکر شته نشته دی نو ولې په حدیثو کې نشته حدیث به نه منو محترم وردا مثالونه دي ګوره الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر ما به تاسو باندې حرامه کړې ده میتته لحم خنزیر مرداره مې باندې حرام کړي ګوره موږ مې خورو مې موږ ولې خورو ځکه خورو چې نبي صلی الله علیه وسلم چې احلت لنا میتتان ودمان دې مجرمینو ته ویل پکار دي تاسو مې ولې خورئ قرآن دوی مې باید ونه خورو موږ ځکه هغه میتته دی میتته هغه ته وایي چې په خپل مرګ مړ شي هلته داسې وایي چې نه حدیثو استثنا کړي ښه په رجم کې په نورو مسلو کې استثنا نه منو سماع الموتا کې استثنا نه منو دلته یې منو ستا با اجر ورکوي زموږ یې اجر نه ورکوي دلته میتته خوري ته وینه خوري دا اینه او دغه چې تورې دا وینه ده دا خو غوښه نه ده دا خوري ولې ځکه حدیث کې راځي احلت لنا میتتان ودمان هلته استثنا مني او دلته نه مني دې ته دوی سرزوري محترم ورونو ښه لکه دغه شاکري چې ویلي چې موږ د الله په کتاب کې رجم نه وینو
نو دا خبره عمر لندو د نن نه 1400 کاله مخکې کړې. موطا مالک کې حدیث دی چې حدثنا مالک عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب هغوي ويكم ان تهلكوا عن آية الرجم. وای زه تاسو خبرومه د آية الرجم متعلق چې الله مهلاک نه کی ان يقولوا ويمر دا خبره وکا ان يقولوا قائل لا نجد واذا حدين في كتاب الله دا الله کتاب کې موږ دا حدونه نمومو فقد رجم رسول صلی الله علیه وسلم ورجمنا نبی صلی الله علیه وسلم رجم کړي موږ هم رجم کړي. محتاج مالک دا روایت دی دغه منکر حدیث جوابونه عمر لن 1400 کاله مخکې کړي. فوالذي نفس محمد بيدي هغه رب چې دغه والذي نفس بيدي هغه رب چې زما روح دغه په لاس کې دی. عمر دا خبر وکا لولا يقول الناس کچرته خلک دا خبرونه کی چې زاد العمر عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى په الله په کتاب کې عمر دا خبره زیاته کا چې شیخ او شیخه شیخ او شیخه د چې زنا او کفر جموها د رجمو کې وای کچرته خلک د دینه بو چې لکه دی په کې زیادت کو وای زبا دا هم کې لیکل او خاص څنګه خبره ګوره الله سبحانه وتعالى په سوره بقره کې فرمایي چې الله سبحانه وتعالى آیتونه نسخه کوي. نسخ کله دسی چې تلاوت منسوخ شي تلاوت او حکم منسوخ شي کله دسی چې حکم پاتې تلاوت منسوخ شي. دا رجم آیت چې دغه څه دی د دې تلاوت نبی صلی الله علیه وسلم په خله باندې منسوخ شوی تلاوت ختم خو دې دا حکم پات دی نسخه په د کتاب الله د الله په کتاب کې موجود ده. نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي. نو عمر دا خبره کوي چې ګوره دغه ونه چې د الله په کتاب کې دا خبره نشته دی. موطا مالک دا روایت نقل له محترم ورونو همداسې په بخاری کې حدیث دی 4810 عمر نو فرمای چې ان الله بعث محمد صلی الله علیه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب. الله سبحانه وتعالى نبی صلی الله علیه وسلم کتاب مسر علیه فكان مما انزل الله آیه الرجم په دې کې فقرانا موږ په دې کې لستو او په دې باندې عمل کو رجم رسول صلی الله علیه وسلم ورجمنا بعده موږ داغه نرسته رجم کړي. فاخر زه ویریږم چې خلکو باندې په وخت تیر چې ويقولوا قائل بوي چې والله ما نجد آیه الرجم في كتاب الله د الله په کتاب کې موږ خو رجم آیتونه نه نمو. دا په بخاری کې د اکثرو کتبو دا نقل کړی دی. ګوره عمر نو په بخاری کې دا روایت نقل لې دا منکر حدیث هم دا خبره کوي چې په قرآن کې خو د رجم خبره نشته. داسې حدیث چې محترم ورونو دنیا حدیث بخاری کې حدیث د محترم ورونو دغه 4820 نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی ورته نبی صلی الله علیه وسلم ماغه د یهودیانو قصه چې زه بیانوم خلک ورته راوستل شو وای زما فلانی دغه چې دا زوی فلانی سره دا کړی دا زنا کړی دا. نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه تاسو کې علما څوک دی راوستل شو ورته چې تاسو په کتاب کې د دغه شته دی رجم خبره شته دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې شته دی هغه په ګوته کې خو په آیت رجم باندې ګوته یې خو نو هغه ورته چې نه هغه نشته. نبی صلی الله علیه وسلم ګوته لري کا نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې زبست تاسو والذي نفس محمد بيدي لاقضين بينكم بكتاب الله الله په کتاب باندې به تاسو باندې فیصله کوم. هغه ته ویل چې ته اصل غړي واپس کا پاخذ باندې چې هغه ما رجم د کاغه اعتراف وکاو ستا په زوی باندې سل دوری دي. نبی صلی الله علیه وسلم خبرو وکړه ښکار روایت د نمبر په شانتي نبی صلی الله علیه وسلم دا وضاحت کړي بخاری کې دا روایت نقل لې چې لکه ګوره ستا په زوی باندې دوری دي ځکه هغه واده شوی نه و او باخذ باندې کچرته هغه اقرار وکړو ځکه رجم چې دی یا سزا چې د حد په دوه طریقو سره ثابتېږي یا به څلور ګواهان موجودي یا به کس خپل اقرار کوي چې دا کار ما کړی دی. همداسې په مسلم کې روایت نقل لې 4810 چې دغه فرمایي دا جابر بن عبد الله چې ان رجل یو کس ورغه جاء النبي صلی الله علیه وسلم فاعترف بالزنا زنا اقرار وکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې هه تا باندې صدا خوندې ابي که جنون ته خو لیمنه نه تا باندې خو جنون نه دی. بیا ورته دا خبرې وکړي بیا ورته وکړي هغه ته چې نه جنون نه دی یا رسول صلی الله علیه وسلم ما پاک مې کا. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته به ویل چې لاړ شي او دغه وکړي جنازه وکړي. ګوره دا حدیث د معاذ په نوم باندې صحابي دی دا مجرم د دې باره کې وروسته به زه وضاحت کوم چې دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم جنازه ونه کړو دا مجرم او دا فلانی و. روایت کې راځي چې فصلى عليه نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه او جنازه په وکړه. د بخاری روایت د محترم ورونو نبی صلی الله علیه وسلم په جنازه وکړه دعا ورته وکړه. دا روایت د محترم ښکاره د مر په شان دي. دغه دا مسله مونږ ته واضحه ده چې لکه یو سړی زنا وکړي څلور ګواهان دي خپل وضاحت وکړي چې ما دا کړی ده بس دای کرجم کا. همداسې نبی صلی الله علیه وسلم د یهودیان راوسته چې ما تجدون فی کتابکم تاسو دې باره کې څه فرمایي چې یو کس زنا وکړي هغه ورته چې موږ رجم نه دی. عبد الله ابن سلام ورته ویل چې ادعوهم یا رسول الله بالتورات ورته وایي چې راوړئ تورات راوړئ فاني دغه راوړئ نو زه به دغه وکړم وبه ګورم. فوضع احدهم يده على آية الرجم یو کس د رجم په آیت باندې لاس یې لکه تاسو ته چې ما په دې انجیل او دې کې درخو دا پکې موجود دی. وجعل يقرأ ما قبله وما بعده مخکې وروسته تلوستل خو د آیة الرجم نه نشته. فقال له ابن السلام ورته ویل چې ارفع يدك لا تجك فإذا آية الرجم
تحت يده د لس نه لاندې د آیت رجم نبی صلی الله علیه وسلم ته چې رجم کړه کسان هغه يهودي په هغه باندې رجم کړه بخاري کې دا روایت نقل دی. نو ګوره ښکاره دا روایت دی محترم ورونو ښکاره روایتونه دي او دا په دې کې بخاري کې هم دا روایت نقل دی. نبی صلی الله علیه وسلم ویلې 1490 ونبي صلى الله عليه وسلم طويل ده نقل ويحدثنا يحيى بن يحيى ويخبرنا حشيم غوي عن منصور عن الحسن نقل كده جعفرنا وبعد ابن صاحبنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الله ولا روخ کله زګه سورې نساء کې الله سبحانه وتعالى اخذ چې وعده او بارک ویلي چې کورو کې بند کې ترڅو پورې چې او مړی نشي البکر بالبکر جلد سل دوری دی هغه د پاره او کوم چې دغه دی واده شوی دی هغه رجم دی. رجم خبر نبی صلی الله علیه وسلم بخاری کې دا روایت نقل له محترم مسلم او بخاری دا روایت دی دو بعد ابن صامت نبی صلی الله علیه وسلم تنقل کوي. هم نسی په ابن ابي شيبه کې په نور کتب د حدیث هر کتاب راخله عمر نو فرمایي چې رجم رسول صلی الله علیه وسلم ورجم ابو بکر هغه رجم کړی دی ورجمت انا او ما رجم کړی ابن ابي شيبه کې 2800 نهاوی حدیث نمبر دی محترم ورونو ډېر روایت دی کې شته محترم ورونو ګور دا عقل هم خبر ده دوه خزي دي یو واده کړی دی بل واده نه کړی خدا واده نه کړی د خواهش پوره کولو ځای نه هغه زنا وکړله بل چې دی هغه واده کړی دی ګوره هغه د خپل خاوند چې حق تلف کو هغه خپل نسب ګډ وډ که ځکه که هغه نه حامله شوله نو خاوند به وي دا زما زوی دی هغه به زوی به د هغه لوریانو سره اختلاط کېږي هغه به زوی نه څومره د دواړو جرم یو شان دی یو شانتې سزا دواړو ته ورکړی شي نه په خپله بستره باندې بل کس یې راوسته ښځې د شهوت پوره کولو ځای هم کومه چې واده وه کومه چې نه وه ګوره شریعت دواړو کې فرق کړی دا عقلن او نقلن دواړو خبره وایي اصولي خبره چې باید په دې کې فرق وکړی شي یو ته یو شان دي سزا ورکړي شي بل ته بل شان دي ورکړي شي. نو ګوره محترم ورونو دا ښکار روایت دی همداسې په دغه کې نسایي کې مختلفو کتبو کې د حدیثو هر کتاب تاسو راخلی هغه کتاب الحدود دی هغه کې دا خبره شته دی محترم ورونو. ښه محترم ورونو په دې کې دی د ماعز په نوم باندې یو صحابي دی هغه باره کې ډېر د کافرانو نه هم سخته خوله خوځولې تاسو دا خبرې واورئ زه به جواب کوم. نو روایاتو کې راځي چې صحابه کرام به چې کله جهاد ته لاړل او سړی نارینه خو به جهاد ته لاړه بوډاګان به کلي کې پاتې شو ماشومان به پاتې شو ښځې به پاتې شوې نو وی دی به لکه چې په بیزو کې پسه چې ګرځي که نه په هرې بیزې باندې به کوي وی دی به دغسې د ښځو پسې ورپسې و پاکې ښځې به یې تنګولې د کورونو ښځې چې په چای وس برېدو نو د ویله نه کوله انتهایي تی خلک تنګ باقاعده په حدیث کې الفاظ د پسر راغلي دي د څه شي بک بک کول به داسې انداز و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رپورټ مخکې نه میلاو خدا په گرفت کې نه وراغلی پیغمبر علیه السلام دته موقع لیدا چې په د باندې ښه صحیح ګواهان تیر شي او د داسې حالاتو کې گیر شي چې انکار ونکړي. کرام وایي فرمیناه حتی سکتا موږ عمره ویشته چې دی قرار شي قام رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم شریف وی چې کله د مړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد تقریر شروع کړ وی کلما انطلقنا غزاتا وی کله هم چې موږ غزوې ته تلیو موږ چې کله هم جهاد ته تلیو دا سړی به موږ نه شاته پاتې شه او د به مسلمانانې ښځې او پاکې ښځې تنګولې او دی به د ګډ په شانته په ښځو پسې ګرځېده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي. او بیا یې چې کله د ټوله هسټري بیان کړه نو بیا یې وویل چې که چا هم داسې کار کولو زنا نه داسې کار یې کولو چې د قوم دپاره خطره و په کورونو خطو په ښځو ورننه محترم ورونو دا خبرې چې دی وکړلې موږ بعضې روافظو ته وایو چې لکه هغه د اسلام نه وتلي دي ځکه د صحابو توهین کوي. د ماعز په نوم باندې ماعز بن مالک صحابي دی ګوره د نبي صلی الله علیه وسلم صحابي دی هغه باره کې دا ظالم وایي وی دا یو منافق او دا به ښځو پسې ګرځېده او ښځو عزتونه به یې لوټ کول نعوذ بالله من ذلک ته به وایي چې دا صحابه داسې بې غیرته خلک وو او داسې هغو کې د دین غم هغوی سره نه و. خو ما مخکې وضاحت وکړو محترم ورونو دی چې دا کم ګن بیان کړی دی دا ګن د دې خپل نه دی دا د دو کتابونه ډېر اخیستی ما مخکې وضاحت وکړو یو حقیقت رجم دی دا محمد عنایت الله
اسد سبحانی په نوم باندې یو مجرم انسان دی منکر حدیث هغه نه دا اخذ کړی زه تاسو ته عبارت وایم تاسو وګورئ چې او به هغه چې څه لیکلي هغه د منکر حدیث بل تدبر القرآن کتاب دی د مولانا امین حسن اصلاحي هغه د سورې نور په تفسیر کې دا خبره کړې ده بل کتاب دی دغه فقه القرآن دا دغه مولانا عمر احمد عثماني دیم د تعزیراتو په باب کې دا خبره کړې ګوره کومه خبره چې د اصلاحي ماما کړې دی هو به همدا خبره شاکر ماما هم دا خلکو د ځان داسې یو محقق او دا کړی او د الله بنده هغه مسله چې ټول محدثین او ټول مفسرین یو طرف ته یو ته داسې منکر حدیث موږ ته پیش کړي نو ګوره اصلاحي ماما په خپل تفسیر کې په 360 صفحه کې فرمایي ګوره هغه کې وایي वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत में रजम का सबसे ज़्यादा मशहूर वाक़या माइज़ के रजम का है। इस शख्स के बारे में किताबों में जो रवायत मिलते हैं इनमें नहायत अजीब किस्म का तनाक़ुज़ है। बाज़ रिवायत से ये मालूम नहीं होता कि बड़ा भलामान है और बात से ये मालूम था कि ये नहायत बदखसलत गंदा था। मेरे रहनुमाई के लिए काफ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रजम की सज़ा दिलवाई और उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। गोरा इन शाकिरी मामाम तक खबर नकल करेगा। इस वजह से इन रिवायत को तरजीह देता हूँ जिससे इसका किरदार सामने आता है जिसकी बिना पर ये मुस्तहक़ रजम ठहरा। रिवायत से मालूम होता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किसी ग़ज़वे के लिए निकलती तो ये चुपके से कलारा बनास तो बया बखज़ कोरो तो वर्ता ताक़ुब बे काउ लका द गड़ी पशान थी वर्तबा। गोरा शाकिरी ची कम खबर कड़ी दी किताब ना दा खबर दी दगम कड़ी दा सही दغه والا دا کوم چې د حقیقت رجم هغه دا کړي دا تدبر القرآن دغه چې دا بل څه دی فقه القرآن هغه دا خبره کړي دا د خپل علم نو محترمون چې تاسو ته داسې دا کړي دا منکر حدیث سټلې دي هغه ګندګيري ده یو صحابي متعلق محترم ورونو مونږ ته دا وایي چې دا کسو چې دی با د حق ول زناګانې به کولی تاسو د معز ژوند وګورئ محترمونو د حدیثو په بنا باندې تاسو ته بیان کوم چې دا څنګه انسانو دغه د بخاری کې دا روایت نقل له محترم ورونو مختلف نور کتب هم دا نقل کړی دی معاذ صحابي باره کې دغه وی نبی صلی الله علیه وسلم تراغی ورته چې یا رسول صلی الله علیه وسلم ما زنا کړې ده فلعلک ویتابه دا کار کړی ګوره بیا ته اقرار واخیسته بیا ورته چې دا کار به یې نه کړی ګوره نه به یې کړی هغه ورته چې یا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار مې کړی دی ګوره معاذ دا خبره ولې وکړه هغه سره د آخرت غم یو انسان دی مسلمان دی صحابي دی په ټول ژوند کې یو ځل یو ګناه کیږي د آخرت غم دی دې مجرم ته موږ وایو چې ستا ذریت یا تاسو دا کار کولی شي چې یو ګناه درنه وشي دا خو لا غټه ګناه ده وړې نه وړه ګناه ته چا مخامخ اقرار کولی شي دې صحابي سره د آخرت غم زه وروسته حدیث وضاحت کوم چې چا باندې دنیا کې حد قایم شي هغه ته الله آخرت کې سزا نه ورکړي نو هغه ویل د دنیا دا سزا مې قبوله ده نو په ابن ابي شيبه کې په مصنف عبد الرزاق کې روایت ده 86 وحدثنا ابو بكر حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال حدثني يزيد بن نعيم هغوي وكان معاذ بن مالك في د پلار په دغه کې فاصابه جاريه من الحي خپل گاونډي سره زنا وکړه فقال له ابي پلار ته ایت رسول صلی الله علیه وسلم فاخبره بما صنعت کوم کار دی چې کړی ګناه دی کړی هغه ورته ووایه یستغفر الله که تا ته به توبې و دغه وکړي مغفرت به ورته وغواړي نو څه انما یرید بذلک لیجعل له مخرجا دې لپاره چې یو لاره ورته وروځي ځکه ګناه ده د الله سبحانه وتعالی دربار ته به ورځي راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله انی قد زنیت ما زنا کړې فاقم علی کتاب الله د الله کتاب په ما باندې قایم کړه زنا مې کړې د ایمان ته وګوره محترم ورو د تقوی ته وګورئ چې خپل راځي د نبی صلی الله علیه وسلم په دربار کې ودرېږي د نبی صلی الله علیه وسلم په دربار کې ودرېږي او نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ما پاک کا د ایمان دې ته څوک رسېدلی شي د ایمان درجې ته څوک به ورسېږي زه سوچ او فکر نه کوم زموږ سبا عصر کې داسې یو کس پیدا شي همداسې په بخاري کې حدیث دی 442 وحدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله غدا دغه نقل كي وحدثنا بشر بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريده غدا بلارنا ان معاذ بن مالك الاسلامي اتى رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد ظلمت نفسي ځان باندې مې ظلم کړی زنا مې کړی اريد ان تطهرني غواړم چې ما پاک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پاک زه ګناه را نشوي دی ایمان ته تاسو وګورئ فرده فلما كان من الغداء نبی صلی الله علیه وسلم واپس کېږي نبی صلی الله علیه وسلم دا غوښتي دا ګناه ښکاره نشي په معاشره کې د ته وشي یا معاذ زه لاړ شه فرسل رسول صلی الله علیه وسلم بیا ولېږه بیا
بیا قوم ته ولګه تاسو ګورئ دا ظالم وي دا یو مجرم انسان او زناګانو پسې به ګرځېده قوم ته ولېږه قوم ته چې لکه دې باره کې پوښتنه وکړي دا سړی څنګه دی اتعلمون بعقله باسا تنکرون منه شیئا تاسو دې باره کې څه پوهېږئ چې څه عقل یې خراب دی یا څه ګناهګار دی یا مجرم انسان دی فقالوا ما نعلم الا في عقل نه په عقل کې موږ څه ګورو فيما نرى نه په عقل کې څه ګورو موږ کې من الصالحین نه دا دی نیکان نه دا دی فارسل الیهم نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا راوخو هغه خبره چې ورته کړې هغه ورته وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم زنا مې کړې پاک مې کا نبی صلی الله علیه وسلم بیا روایت کې راځي د مسلم روایت دی دا هم بخاري یاد کړه مسلم دی چې دغه ته ولېږي رجمي کې بخاري کې روایت نقل شپږ زره 800 دغه شل حدثنا محمود وحدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر زهري عن ابي سلمه عن جابر ان رجلا من يو صحابي راغی چې اسلام راوړ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا زنا اقرار وکړو فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه نبی صلی الله علیه وسلم اعراض کو څلور ځلې په ځان باندې گواه ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته جنون مجنون خو نه ته څنګه هغه نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان ته چې څنګه ایمان دی خلکو مخامخ وي چې دا کار مې کړی دی پاک مې کا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې جنون خرمای نشته جنان جنون نشته فامر به فرجم رسول صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم رجم کاغه فقال له النبي صلی الله علیه وسلم خيرا وصلى عليه نبی صلی الله علیه وسلم متعلق د خیر خبرې وکي او جنازه به وکړه بخاری کې دا روایت دی دا مجرم وي نبی صلی الله علیه وسلم په جنازه ونه کړه دا وي د زناکار او د زنا عادي ها کورو کې به ګرځېده خلکو پسې به ګرځېده چې دا زنا وکي دا ظالم ته تاسو ګورئ خلک دغه یادې شیعاګان یادې دا مجرم انسان ولې نه یادوي بل روایت کې راځي د مختلفو کتب مسلم او دیم نقل کړی دی کله چې دا رجم کړی شو فسمع النبي صلی الله علیه وسلم بعضې خلکو تیزی خبرې وکړي دې متعلق نبی صلی الله علیه وسلم چې مالا یا خالد یا خالد چپ دا خبرې ونه کړي فهو الذي نفس محمد بيدي لقد تاب توبة وی دې داسې توبه وښکلې ده لو تاب صاحب مکس چې که نه هغه دغه چې هغه ټکسونه مکسونه لغفر له هغه ته به الله سبحانه وتعالی بخښنه وکړي داسې دوپه وي دې وښکلې ده صاحب مکس یې ټکسونه مکسونه چې اخلي و هغه ته به الله دغه وکړي بخښنه وکړي نبی صلی الله علیه وسلم یو بل روایت کې راځي چې کله دا وفات شو لکه دا مجرم یې یادوي بعضې خلکو خبرې انسانان دي او خبرې وکړي چې لکه دا به غټ سببونه دا زنا دې څنګه کېږي هغو په ذهن کې یو زنا کېدل چېرته په ټول عمر کې دا غټه ګناه وه نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه واورېده ورته ویل چې کله من هذا وایي دا داسې نه و تاسو چې کومه خبره کوي تاسو چې کومه خبره وکړله نه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې یو خر طرف ته راوړو چې تاسو به دا خر وخورئ څه دا به تاسو خوراک دپاره ده کې تاسو چې خپل ورور متعلق خبرې کړې هغه دین هم بد دي بیا ورته چې والذي نفس محمد بيده انه لفي نهر من انهار الجنه وای دا کس دا صحابي معاذ بن اسلمي ابن حبان دا نقل کړی زه د جنت په نهرونو کې ګورم چې دا جنت کې دی هغه صحابي چې په جنت کې دا مجرم وي دا یو زناکار یو بدماش یو ظالم تا د دې دا مجرمان پلویان چې دی کې هیڅ نه ایمانی غیرت شته نه په نبی باندې غیرت کوي نه په صحابه باندې د قرآن دشمنان خو دي همداسې ابن حبان دا روایت نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دا وویلي وایي دا روایت یې وویلي چې من اصاب منکم منهن وایي تاسو کې چې یو کس باندې حد قایم شي او دنیا کې حد هغه ته ور شي وایي فهو کفارة الله هغه وایي کفاره د هغه دپاره ومن اخر عنه چا چې دلته سزا ور نه کړی شي الله ته سپارو که سزا به ورکړي یا به یې معاف کړي دلته په چا باندې حد قایم شو بس دی کافي شو الله وبخښه ده مطلب د دې ګناه دوباره پوښتنه ترې نه کېږي او که حد پرې قایم نه شو رجم نه شو یا دوری نه شو الله ته سپارل شوی یا به سزا ورکړي یا به پرېږدي ابن حبان دا روایت نقل کړی محترم ورونو تاسو وګورئ دا د نبي صلی الله علیه وسلم د صحابي عزت او احترام دا ظالم د مسلم یو روایت نقل کوي هغه کې داسې وایي ګوره کلما نفر وغر داسې کېږي که نه تاسو کې یو کری غازي نه فی سبیل الله موږ چې کله وځو خلف احدهم موږ تاسو کې یو کس پاتې شي او د ګډانو په شان چې نورو ګډو پسې ګرځي ګوره دا د دې جملې ټول ضمایر معاذ اسلمي ته راجع کوي نه نبی صلی الله علیه وسلم دا نه راجع کوي دا د قرآن هغه آیت په شانتې دی چې الله سبحانه وتعالی کې دا خبره کړې افق په مسله کې چې بعضې خلک دي په مدینه کې هغه فحشه خوري فحشه صحابه وخوروله نه
دا د منافقینو ته خطاب کوي. په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ماعز ته خطاب نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې مخکې دا حدود خو په منافقینو په دغو باندې په یهودو باندې نافذ شوي. دا اول ځل چې مسلمان ماني به نبی صلی الله علیه وسلم دا وضاحت وکړو چې دلته منافقین دي چې کله موږ جهاد ته لاړ شو دا منافقین د جهاد نه پاتې ځکه ښکاره معلومه چې هغه به جهاد ته نه تله، هغه به زنانو د عزتونو پسې ګرځي پټ. نبی صلی الله علیه وسلم هغه منافقینو ته خطاب وکړو. دا صحابي نه دی یاد کړی، دا مجرم بار بار د دې جملې مخاطب چې ګرځي معاذ ګرځي. په دې کې خدای چې نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه الله بخښنه کړي هغه بخښلی دی. نو محترم ورونو دا یو مجرم انسان تیر شوی د قرآن او حدیث غټ مجرم دی. د دې حقیقت خلکو ته ښکاره کوي، دا ویډیو شیر کوي.